نو زه دا درته وایم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اولنۍ خبره چې کومه روژه الله قبلوي پر روژه مات د سلو حرو نکاح ده او پر کومو تراوو چې الله تعالی سړي ته عوض ورکوي د هغې اولنی شرط دا دی چې من صام نفسه فی شهر رمضان خپل نفس به د سړي په قابو کړي د حرامو څه به ځان ګوري او دویم ولم یعمل خطیئة ګناه به نه کوي او دریم ولم یشرب مسکرا په دې کې به سړی نشي و تماشې نه کوي چې یاره اوس نو زما روژه ماته سوه څوک چرسو ته ناست دی څوک پلان ته ناست دی څوک چلم ته ناست دی څوک بنګو ته ناست دی دا قصې د روژې سره نه دي مناسب دا د روژې سره منافي دي دا د روژې سره ضد دي پیغمبر علیه السلام وایي ولم یشرب مسکرا او صدرم دا دی ولم یقذف مؤمنا ببهتان پر چا باندې بې بهتان نه ویلې غیبت به نه کړي د چا دل ازاري به نه کړي په چا پسې به غلطه وینا نه کړي او د خپل ژبې په ذریعه باندې به د چا عزت نه خراب کړي کچیر دغه سلور شرط سړی پر ځای کی چې په دې میاشت کې خپل نفس د حرام ثقابو کی او دویم په دې میاشت کې خپل اندامونه د ګناه ثقابو کی او دریم په دې میاشت کې د مسکراتو د نشه‌آور اشیاء ځان وګوري او صدرم په دې ژبه باندې د چا عزت خراب نه کی کچېرې دا څلور شرط سړی پر ځای کی بیا خو پیغمبر علیه السلام وایي پر هر روژه مات باندې د سلو حرو نکاح ده او بیا چې ته تراول راسې پر هر سجده باندې 1500 نیکۍ دي او پر هر سجده باندې بېشماره په جنتو کې محلات دي نو د خدای په خاطر دا یو میاشت ده زندگی بے باوره ده زندگی نامعلومه ده تیره دا و میاشته وله ډېر درما او تا تکړه انسانان ولو تاسو ورسئ اوس د خاورو په توره کنده کې پراته دي زما په الله قسم چې د وشکو پر ځای وینې توکي که الله تعالی د یوې سبحان الله توفیق ورکوي بس خط او نه معلوم زما او ستا زندگی کې به بله دا میاشته یي او که به نه یي نو ځکه دا یو موقع ده ځکه دا یو وخت دی دا یو غنیمت دی چې الله تعالی را کړی دی دغه موقع مه ضایع کوئ دا غنیمت مه د لاسه مه ورکوئ دا یو سیزن دی خپل عمل کې وکئ او دا یو بهار او پسرلی دی الله تعالی را باندې راوستلی دی او دې بهار او پسرلي کې د خپل مغفرت او د خپلې بخښنې دپاره داسې عمل وکئ چې د روژې میاشته تیریږي او د روژه مات پر وخت د نن روژه مات پر وخت انسانان د جهنم څخه ازادیږي داسې وکئ چې الله ته ننواتې کښېنئ د الله تعالی څخه د جهنم څخه ازادي وغواړئ د الله تعالی څخه د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړئ الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې قبولې کړي الله دې زموږ او ستاسو تراویح قبولې کړي الله تعالی دې په دې ورځ کې موږ او تاسو د نفس او د شیطان د دوکو څخه محفوظه کړي الله تعالی دې مې د ګناهونو صغیرو او کبیرو څخه محفوظه کړي الله تعالی دې زموږ زندگی د الله تعالی په عبادت کې د روژې در اخره پورې ورسوي الله دې روژه داسې تیره کړي چې زموږ ازادي د جهنم څخه راغلي الله دې دا څو خبرې قبول کړي